د زلزله ځپلي هرات تازه حال یو شمېر خلک لا تر خاورو لاندې دي او د لټون عملیات دوام لري. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي د هرات په زنده جان ولسوالۍ کې له زلزلې وروسته تر ننه یو شمېر خلک تر خاورو لاندې دي او د لټون عملیات یې روان دي. د دې وزارت ویان جانان سایق نن رسنیو سره خبرو کې په سیمه کې وضعیت بیړنی او خراب وباله او زیاته کړه د دوی 15 ټیمونه تر خاورو لاندې د پاتې خلکو د راویستو په هڅه کې دي. هغه د پرون برعکس په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنه کړل، خو وی ویل لومړنی معلومات ښیي چې نږدې 415 کسان مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلی سایق ویل د اوس لپاره وضعیت اضطراري دی. نن د ورځې په اوږدو کې هم هلته زلزله وشوه. هلته په ماشینونو کار روان دی، د خلکو له وسه پورته دی. خلک د ماشینونو په وسیله له خاورو راویستل کیږي، شمېر یې تفاوت کوي. ما اوس شمېر تقریبا او تخمینا ویلي نږدې 4500 مړي او ټپیان دي. د طالبانو حکومت پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات د شنبې ورځې د زلزلې له امله 2400 تنه مړه شوي او له 2000 ډېر ټپیان دي. خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت دولت وزارت ویان جانان سایق د خبریالانو له بیا ځلې پوښتنو سره په دې اړه دقیق ارقام ورنه کړل. هاخوا یو شمېر د خیره موسسو کارکوونکي چې د هرات زنده جان ولسوالۍ ته د مرستو رسولو لپاره تللي ازادي راډیو ته ویلي د پیښې قربانیان ډیر دي، ښځې او ماشومان دي. د نور صفا په نوم د یوه خیره موسسې کارکوونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل دا چې ماشومان او ښځې په کلیو کې ډیر وخت په کور کې وي، له همدې امله ډیر قربانیان هم هغوی دي. په ورته وخت کې په سیمه کې یو شمېر رضاکاران چې تر خاورو لاندې د خلکو په لټون بوخت دي، د طالبانو حکومت د ژغورنې په عملیاتو او د مرګ ژوبلې په خپرو کړو شمیرو نیوکه کوي. له دوی یوې عبدالرحمن مولوي زاده ازادي راډیو ته وویل تر کومه ځایه چې د خلکو تر توانه ده هغومره وس یې کړی. یو 2 سکواټر او بلدوزر کار کوي او په ښکاره کار ډیر غیر تخنیکي دی. خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت بیا ادعا کوي چې د دوی نږدې 1000 تنه پرسونل په سیمه کې د مرستو رسولو او د لټون په عملیاتو بوخت دي. دا وزارت له نړیوالو هم غواړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې په ګډون د لټون په عملیاتو کې د دوی لاسنیوی وکړي.